الرحمن الرحیم د وطن وزټ یوټیوب چینل درنو لیدونکو درنو مینوالو سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ د دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي دا د یو ځل بیا زه احمد رشاد صالح ستاسو درانه چوپړ کې حاضر یم درنو لیدونکو درنو مینوالو په دې هیله چې تېره خپرونه مو د خوښې او د پام وړ ګرځېدلې نو دا د یو ځل بیا زه غواړم چې د کابل د یوې بلې مشهورې سیمې څخه تاسو ته یوه ښکلې او په زړه پورې خپرونه چمتو کړم نو د خپرونې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. درنو لیدونکو نن مو سفر د کابل د یو ښکلې سیمې بند قرغې په لور دی. درنو لیدونکو بند قرغه هغه ځای دی چې طبیعت آرامي او ښکلا پکې یو ځای شوې. درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ د قرغې بند ته ښه راغلاست. د قرغې شنې غونډۍ او رڼې اوبه هر لیدونکي ته د خوښۍ احساس وربخښي. بند قرغه یوازې د تفریح ځای نه دی بلکې د کابل د ښکلاو او طبیعي شتمنیو یو ښکلی انځور هم دی. د قرغې په بند کې د مرغانو خوږې نغمې او د باد نرمې څپې د طبیعت یو زړه راښکونکې موسیقي جوړوي. او د قرغې بند هره شیبه د آرامۍ، خوښۍ او تازه احساس پیغام له ځانه سره لري. ګرانو لیدونکو همدا لامل دی چې زرګونه خلک د طبیعت له دې ښکلي نعمت څخه د خوند اخیستلو لپاره دلته راځي. همدارنګه د قرغې بند د آرامۍ، ښکلا او طبیعت یو ژوندی انځور دی. راځئ چې د خپل وطن د طبیعي ښکلاو قدر وکړو او د خپل راتلونکو نسلونو لپاره یې وساتو. ګرانو لیدونکو که په تاسو کې چا تر اوسه د قرغې بند نه وي لیدلی نو دا ښکلی ځای په لیدلو ارزي او د لیدلو وړ دی. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې غواړو چې دلته د یو تن هوټلدارانو سره خبرې وکړو او وبه پوښتو چې د دوی کاروبار په کومو ورځو کې ډېر رنګین وي او په کومو ورځو دلته سیلانیان ډېر راځي نو دا به د کاکا له خولې نه واورو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکا جان خوب هستی؟ شکر فضل خدا. خیر خیر. صحتت خوب است؟ الحمدلله شکر. اسم مبارکتان کاکا؟ ریدی گل. ریدی گل. ماشاءالله این گل ریدی یک نوع گل است نه؟ و نام زمور سرطمندی؟ بله. ماشاءالله بسیار خوب. خودت میشه چی مسئولیت داری کاکا؟ مسئولیت از این وطن داری. مسئولیت وطن داری. ماشاءالله بسیار خوب. دیگه کدام نوع غذا است مثلا چی دارین شما؟ این غذا به در قنادی خود دیگه قابلی نیست که می کباب است، کروی مرغ است، کروی گوشت گوسفند است. چپس است، برگر است. شیریخ هم است بله. اسکریم است بله. بسیار خوب. خب کاکا جان میشه که بگی بر ما که کدام روزایی که مردم زیاد میان؟ روزای بیریبار است، روزای جمعه، روزای بدر خانه می رخصتی بیریبار میشه. خب بسیار خوب. مثلا روزای رخصتی و عید و برات و دی روزا که مردم زیاد میای طرف چکر زیاد میای نه؟ خب حالا چطور است کاروبارتان چطور است؟ شکر الحمدلله شکر. شکر است که خوب است کاروبارتان خوب است خداوند نگام که از ترقی بدتانه.
دیگه میشه کدام خاطره جالب زندگیت باشه یا کدام پیام باشه میتونی از طریق چنل موقعیت به مردم بگی؟ والله بیادر خان از ما خب بسته عمر ما انقلاب تیر شد دیگه. بیادر خان عزیز خدا به مردم پرترکا و ریزا بیادر خان باد از زیر بیادر خدا جان انقلاب دور داشته باشه، وطن آرام داشته باشه، دنیا بیادر آرام باشه. از ما خود رفتیم دیگه، انقلاب از ما عمر ما تیر شد فهمیدی دیگه. خاطره خوش ما هم نیست. تشکر کاکا جان، خوش شدم که هم صحبت شدم. خیلی تشکر. درنو لیدونکو د کاکا خبرې خو مو اورېدلې، نو دی چې دی دلته په همدې هوټل کې مسؤل دی او د ده څخه هم بعضې پوښتنې وکړې چې هغې موږ ته هغه جوابونه یې راکړه. نو زه هم دغسې به د یو څو نورو ملګرو سره هم د زړه خوالې وکړو. درنو لیدونکو، درنو دوستانو، راغلو دی خوا د لاندې ساحه ده، د قرغې د بند لاندې ساحه ده. دلته هم زموږ او ستاسو ډېری هیوادوال، ډېری وطنداران راغلي دي د سیاحت او د چکر او تفریح دپاره. نو دلته یو څو مشران ناست دي، حاجي صاحبان، د دوی سره به هم د زړه خواله وکړو، یو څو پوښتنې به دوی څخه وکړو. السلام علیکم حاجی صاحب محترم، خوب هستی؟ خیرت چیان داریم. صحت مبارکتان خوب انشاءالله؟ تشکر بیادر، خیر خیرتی است. بخیر باشه. حاجی صاحب محترم، اسم مبارکتان؟ اسمم حاجی مرای. حاجی صاحب از مرای. خوش شدم حاجی صاحب که دیدمتان. چطور بود امروز تجربهتان در بند قرغه؟ ما بسته روز خود تیر نکردیم، یک ساعت دیگر آمدیم برای رستگی خود میکنیم بهتر که یک محل تفریحی است برای مردم یک ساعت بیان وقت خوش تیر کنند، از این آب و هوا استفاده کنند. چطور بار اولتان است حاجی صاحب، یعنی قبلا هم آمده بودین اینجا؟ نه، بار آمدیم. بار آمدیم. بسیار خوب. دیگه کسایی که نامدن تا هنوز به بند قرغه چی گفتنی دارین؟ کسایی که نامدن نانوا توصیه ایست که بیان ببینن، از نزدیک محل ببینن، منطقه ببینن، ساحه را ببینن، آب و هوا را تنفس کنن. به خاطر که به خاطر تفریح جور شده است و بیاین بگردن کمی وطن خود ببینن. وطن خود دیدن کنن که بفهمن که وطن ما کدام سویه قرار داره. فعلا الحمدلله در گوشه و کنار وطن که برید در منطقه و یک جای تفریح و جای سیاحت و تفریح است. تشکر حاجی صاحب محترم. و در آخر اگه چیز گفتنی دارین به وطنای خود، پیام اگه دارین؟ پیام خوشبختی برای تمام مردم افغانستان و با تمام مردم مسلمانای جهان. صلح خوشبختی باشه، جنگ نباشه. خداوند مصیبت هایی که فعلا دامنگیر مردم افغانستان ماست، دیگه مسلمانای برادرای مسلمان ماست، اونا را از این مصیبت، از این حالت دور بسازه. یک امنیت تام سرتاسری در تمام سرتاسر کشورهای اسلامی ما. خداوند جنگ نابود کنه، جنگ نیست را نابود کنه و نگارانی سنت بزرگ به تمام سرزمین مسلمانان. تشکر حاجی صاحب از گفتنی زیبایتان. بخیر باشین، سلامت باشین. درنو لیدونکو، د حاجي صاحب محترم خوږې خبرې مو واورېدل. البته په اخره کې ډېر ښکلی پیغام او ډېر ښکلی میسیج هم خپلو وطنوالو د اسلامي ټول نړۍ ته چې دی وړاندې کړو. نو موږ هم دغلته یو انشاءالله، او تاسو ته به د قرغې د بند نورې ښکلاوې هم په انځور راکاږو. درنو لیدونکو، د قرغې بند نوم د قرغې له سیمې څخه اخیستل شوی، ځکه دا بند د هماغې سیمې په نوم یادیږي. د نوم د اصلي تاریخي معنا په اړه بېلابېل روایتونه شته، خو تر ټولو عامه خبره دا ده چې سیمه له پخوا قرغه بلل کېده او وروسته بند هم په همدې نوم مشهور شو.
او د قرغې بند د جوړېدو کار د 1913 لسیزې په جریان کې پیل او بشپړ شو. دا بند د افغانستان د پاچا محمد نادر شاه د واکمنۍ پر مهال پیل شو او وروسته د هغه د زوی محمد ظاهر شاه په دوره کې بشپړ او وکارول شو. دا بند په اصل کې د کرنې لپاره د اوبو د زیرمه کولو په موخه جوړ شوی و، خو وروسته د کابل له مشهورو تفریحي سیمو څخه هم وګرځېد. آیا پوهېدئ چې قرغې بند نږدې یوه پیړۍ تاریخي مخینه لري؟ دا بند چې د کرنې لپاره جوړ شوی و نن د کابل د تر ټولو مشهور تفریحي سیمو له ډلې شمیرل کېږي. درنو لیدونکو، اوس راورسېدلو د خپرونې پای ته، په دې هیله چې زموږ دغه خپرونه ستاسو د خوښې وړ وګرځي. که چیرې غواړئ چې همداسې تاسو ته په زړه پورې او ښکلې خپرونې اماده او نشر کړو، نو زموږ صفحه وطن ویزټ درسره سبسکرایب کړئ، فالو یې کړئ او د خپلو ټولو ملګرو سره یې شیر کړئ. نور نو ستاسو قیمتي وخت نه نیسمه، تر بلې خپرونې چې زه احمد رشاد صالح ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي سپین تعالی سپارم. د الله په امان.